السلام علیکم. نن موږ تاسو وایو چې څنګه موږ د واتس اپ کیو آر کوډ د خپل اعلاناتو له خاطر جوړولای شو، په خپل پوسټرو کې څنګه استفاده کولی شو، په بروشرو کې څنګه استفاده کولی شو. نو مختلفه ځایونو کې بلبورډونو کې وغیره ځایونو کې موږ څنګه کولی شو کیو آر کوډ جوړ کو او هلته پرنټ کو او خلک وکولی شي د خپل واتس اپ یا د موبایل د کیمرا اپلیکیشن په واسطه باندې هغه سکین کړي او موږ سره په واتس اپ کې کنټاکټ وکړي. نو د دې له خاطره څو سټیپونه موږ او تاسو لرو چې هغه باید فالو کړو. چې اول راځو موږ دا لینک موږ کاپی کوو او بیا راځو براوزر ته او دلته دا پیسټ کوو. سمه ده چې کله دا مو دلته پیسټ کړ نو مخکې له دې نه چې دلته پیسټ کو نو موږ تاسو باید څه وکړو، دا شمیره باید تغییر کړو خپل. صحیح ده؟ یعنی کنټری کوډ هم باید ورسره اضافه سي. که پلس اضافه هم نشي مشکل نه جوړي. فرض که دا یو شمیره ده دا ما اضافه کړله، سمه ده، او دا ما کاپی واخیسته. نو زه راځم دلته فرض که بیرته پیسټ کوم یا هم دلته کولی شم چې دا زه ایډیټ کړم. دا مې دلته پیسټ کړ. نو دا راځم د کیو آر کوډ ډاش مونکی ډاټ کام ویب سایټ ته ځم. سمه ده، دلته دا ما پیسټ کړ او انټر کوم. چې کله دا ویب سایټ مونږ ته خلاص شي نو کوم لینک چې مونږ جوړ کړی ده، چې کوم نمبر مو پکې ډیفاین کړی ده، هغه به کاپی کړو او دې ویب سایټ ته به راسو، دلته به دا پیسټ کړو. صحیح ده؟ چې کله دا مو دلته پیسټ کړ نو بیا کولی شي چې اډ لوګو ایمیج وکړئ، هر لوګو ورته اضافه کړئ. فرض که زه واتس اپ کیو آر کوډ جوړوم نو واتس اپ زه ورته اضافه کوم، کوم آیکن چې باید د کیو آر کوډ دلته په مابین کې شو سي. نو زه ورته سوم کریټ کیو آر کوډ. نو کیو آر کوډ به موږ تاسو سره جنریټ شي او موږ ورته څه ډاونلوډ پی ان جی. موږ سره کیو آر کوډ جوړ شو. نو کوم نمبر له خاطر چې موږ غوښته ډاونلوډ پی ان جی باندې به کلیک وکړئ. نو تا ته وایي کیو آر کوډ از بینګ جنریټډ پلیز ډو ناٹ ریفریش اور کلوز د وینډو، یعنی دا صفحه مه بندوئ او یا ریفریش کوئ هم مه. نو تاسو سره به دا کریټ شي او دا به ډاونلوډ شي. چې کله موږ په دې باندې کلیک وکړو نو موږ سره به جوړ شوی کیو آر کوډ راسي او هغه کولی شو په خپل پوسټر او اعلاناتو کې هغه استفاده کړو. دا موږ سره کیو آر کوډ جوړ شو. لکه څنګه چې موږ دلته هم په دې پوسټر کې موږ خپل کیو آر کوډ استفاده کړی ده. نو دا کله موږ پرنټ کو او یو چیرته یې راوځړو نو خلک کولی شي د خپل موبایل په واسطه باندې سکن کړي او موږ سره کنټاکټ ونیسي. سمه ده؟ نو په دې شکل باندې تاسو مخ ته تللی شئ.